نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د مخارجو د درسونو په ادامه سره راځو نن لسم مخرج ته. مخکنی درس مو نهم مخرج و د حرف لام په اړه، او نننی درس لسم مخرج دی، مخرج النون، یعنی د نون مخرج. هر کله چې رأس اللسان لږ څه طرف اللسان د ثنایه علیا، رباعیه او نابو غشو د وریو د بیخو سره ومښلي، دلته نون ادا کیږي. دوستانو، دا مو مخکې یادوري کړې وه چې رأس اللسان د ژبې سر ته وایي، دغه رأس اللسان دی. لږ څه طرف اللسان د ژبې د سر د خوا طرف یا بغل. د ثنایه علیا مخکني دوه غاښونه، علیا خو مو ویلي وه چې لوړ غاښونه وه، مخکني دوه لوړو غاښو، او همدارنګه رباعیه او همدارنګه نابو غاښو د وریو د بیخو سره دغه رأس اللسان او لږ څه طرف اللسان د دغه درو قسمه غاښونو، یعنی ثنایه علیا، رباعیه او نابو غاښو د وریو د بیخو سره ومښلېږي، بس دلته نون ادا کیږي. نون ته حرف ذوالقیه او طرفیه ویل کیږي، لکه څنګه چې لام ته ویل کېدل، هغه ځکه چې د طرف اللسان څخه ادا کیږي. دوستانو، د نون د ادا کولو په وخت کښې اواز خیشم ته هم راځي. خیشم موږ او تاسو د مخارجو په اصولو کې ویله چې د مخارجو د اصولو څخه یو هم خیشم و چې د پزې نرمي ته ویله. یو خو په حل کې اواز را تیریږي و خولې ته راځي، جوف ته، او یو و خیشم ته هم د نون ادا کولو په وخت اواز راځي. کله چې نون متحرک وي، یعنی زور زیر یا پیش ودري، نو بیا خیشم ته اواز نه پکښې ځي، لکه نجمع، نجمعو، نج، نج. په دغه حالت کې اواز خیشم ته نه ځي. او کله چې پر نون باندې اظهار کېږي، نون ساکن وي، وروسته یې حروف حلقې راغلي، پر اظهار باندې به په وروسته درسونو کې مکمل بحث وکړو. نو په هغه وخت کې هم اواز خیشم ته نه ځي، لکه د من خوف په کلمه کې، من خوف نون ساکن دی. او کله چې د نون ساکن وروسته حروف اخفا راسي، چې پر اخفا به هم وروسته بحث وکړو، نو په دغه اخفا په حالت کې اواز چې دی هغه خیشم ته ځي. لکه وس مثلا د انسان کلمه تلفظ کوو، لومړنی نون چې ساکن دی، وروسته د حروف اخفاو څخه سین راغلی دی، نو دغه تلفظ داسې کوو: انسان، انسان. ان یا نه وایو، ان هغه وخت ویل کېږي چې د نون وروسته حروف حلقې راسي، د حرف نون څخه وروسته حروف حلقې راسي. او که وروسته د نون ساکن څخه حروف اخفا راغلې وه، نو بیا اخفا ورباندې کېږي. په دغه حالت کې بیا اواز خیشم ته هم ورسره ځي، غنی اخفا هم ورته وایي، او صرف اخفا هم ورته ویل کېږي. او بل کم وخت چې نون مشدد وي، شد ولري، په هغه حالت کې هم نون بیا اواز خیشم ته راځي او د خیشم څخه ادا کېږي. لکه دغه مخرج النون په لفظ کې چې دا نون مشدد دی، په دغه حالت کې هم اواز خیشم ته راځي. نو خلاصه دا سوه چې د متحرک والي په حالت کې اواز خیشم ته نه ځي، چې نون کله زور زیری پیش ودري. او که د نون څخه وروسته حروف حلقې راغلي وه چې اظهار کېږي، په دغه حالت کې هم اواز خیشم ته نه ځي. په دوو حالتو کې، یو غنی اصلي چې ورباندې کېږي، یعنی چې نون مشدد وي اواز خیشم ته ورسره ځي، او بل چې نون ساکن وي وروسته یې حروف اخفا راغلي، او په دغه حالت کې هم اواز خیشم ته نه ورسره ځي. نو دغه د نون مخرج دی، مشک ورباندې وکړئ، زده یې کړئ. تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.